په افغانستان کې د پاکستان پلان شوي عملیات. اسلام آباد په افغانستان کې خپل پلان شوي عملیات ولې او د چا لخوا لغوه کړل؟ د نوموړي هیواد د بهرنیو چارو وزیر یې په اړه تازه څرګندونې کړې دي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د لومړي وزیر مرستیال اسحاق ډار ویلي چې اسلام آباد په افغانستان کې د پلان شوو پوځي چاڼیزو عملیاتو د نه ترسرولو پریکړه د قطر د مستقیمې غوښتنې له امله کړې ده. ډار په خپلو څرګندونو کې ویلي چې پاکستان هغه مهال په افغانستان کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیل بشپړ تیاری درلود، خو د قطر له لوري د منځګړیتوب وړاندیز او پرله پسې تماسونو دغه پلان وځنډاوه. د هغه په وینا قطري چارواکي د اسلام آباد له نیت مخکې خبر وو، ځکه چې د دوحې او استانبول ګډې هڅې د دې لپاره روانې وې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خبرو لړۍ فعاله وساتي او د نښتې مخنیوی وکړي. هغه یادونه کړې چې د قطر او ترکیې هڅې وروسته هغه مهال له خنډ سره مخ شوې کله چې د افغان لوري د خپل دریځ د نرمولو لپاره چمتو نه شول او منځګړي ونه توانېدل چې بهیر پر مخ یوسي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پاکستان په تیرو 2 میاشتو کې په وقفه‌ای ډول 3 ځله پر افغانستان یرغل وکړ چې پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه افغانانو ته تلفات واوښتل. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.